او د سلیمان لپاره مونږ باد مسخر کړ د سهار او ماښام په محل کې د هغه چلیدل د یوې میاشتې تر مسافې پورې. مونږ د هغه لپاره د ویلې شوو مسو چینه وبهوله او داسې پیریان مو د هغه تابع وګرځول چې د خپل پروردګار په حکم سره د هغه په مخ کې کار کوو. له هغو نه به چې چا زمونږ له حکم نه سرغړاوی کوو په هغه باندې به مونږ په آخرت کې د لمبه شوي اور خوند وڅکو. د هغه لپاره هغه څه هغوی جوړول چې هغه غوښتل، دنګې ودانۍ، تصویرونه، د لوی تالاونو غوندې لګنونه او له خپله ځایه نه خوځېدونکي درانده دیګونه. ای آل داود، عمل وکړئ د شکر په کړنلاره. زما په بندګانو کې بیخي لږ شکر ویستونکي دي. بیا کله چې پر سلیمان باندې موږ د مرګ فیصله نافذه کړه، نو پیریانو ته د هغه د مرګ معلومات ورکوونکی کوم شی له هغه چنجي پرته نه و چې د هغه همسایه خوړله. په دې ډول کله چې سلیمان راولوید، نو پیریانو ته دا خبره څرګنده شوه چې که دوی په غیب باندې پوهیدونکي وای، نو د دغه ذلت په عذاب کې به اخته نه و پاتې شوي. د سبا د قوم لپاره د هغو په همغه خپل استوګنځي کې یوه نښانه موجوده وه، 2 باغونه ښي او کیڼ لوري ته. دوی ته وویل شول د خپل پروردګار درکړې روزي خورئ او د هغه شکر ادا کوئ. دا هیواد دی غوره او ستره او پروردګار دی بخښونکی. مګر هغوی له حق څخه مخ واړه او په پای کې موږ پر هغو باندې نړوونکی سیلاب ولیږي او د هغو د مخکنیو 2 باغونو په ځای مو 2 نور باغونه ورکړل چې په هغو کې ترخې کرغېړنې میوې او د غزو ونې وي او یو څه لږ غوندې د سدر ونې. دا و د هغو د کفر بدله چې موږ هغو ته ورکړه او له ناشکره انسانانو پرته موږ دغسې بدله بل چاته نه ورکو. او موږ د هغو او هغو سیمو ترمنځ چې موږ هغو ته برکت په برخه کړی و ښکاره کلي میشته کړي وو او په هغو کې مو د سفر مسافې له یوه اندازې سره ټاکلي وي. په دغو لارو کې شپه او ورځ وګرځئ را وګرځئ له پوره امن سره. مګر هغوی وویل ای زموږ پروردګاره، زموږ د سفر مسافې اوږدې کړه. هغوی پر خپل ځان په خپله ظلم وکړ. په پای کې مونږ هغوی افسانه وګرځول او هغوی مو بیخي تار په تار کړل. په یقیني ډول په دې کې د هر هغه چا لپاره نښانې دي چې ډیر صبر کوونکی او شکر کوونکی وي.